د افغان هم درنو لیدونکو سلامونه، هیله د تاسو روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. د آیا پوهېدی په نوی ویډیو کې مو شل هغه ټکي راټول کړي چې تاسو به هیڅکله مخکې نه وي اورېدلي او نه به مو یې په اړه معلومات لرل. د ویډیو تر لیدلو مخکې افغان هم چینل سبسکرایب او د زنګ په وهلو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو خبر شئ. اول، آیا پوهېدی چې د انسان هر تار ویښته کولی شي تر 100 ګرامه وزن پورې وده وکړي؟ دویم، آیا پوهېدی چې نړۍ تر ټولو اوږده ویښتان 6 متره دي؟ دریم، آیا پوهېدی چې د هر انسان د عمر په اوږدو کې د ویښتانو وزن له 2 فیلانو سره برابر دی؟ څلورم، آیا پوهېدی چې د انسان سترګه د یوې 135 میګا پکسل کامرې سره معادله ده؟ پنځم، آیا پوهېدی چې د نړۍ تر ټولو تیزه تارکشه کولی شي په یوه ساعت کې 14 کیلومتره منډه وکړي چې په افریقا کې ژوند کوي؟ شپږم، آیا پوهېدی چې یو انسان کولی شي په ساعت کې 15 کیلومتره منډه وکړي؟ اووم، آیا پوهېدی چې یو ډول تارکشه کولی شي د خپل وزن 300 برابره وزن پورته کړي؟ اتم، آیا پوهېدی چې لمر د نړۍ تر ټولو کوچنی ستوری دی؟ نهم، آیا پوهېدی چې کله لمر ته ګورئ د هغه 8 دقیقې مخکې صحنه ګورئ؟ لسم، آیا پوهېدی چې ځمکه د پیدایښت په وخت کې له خپل اوسني حجم څخه 2000 برابره لویه وه؟ یولسم، آیا پوهېدی چې نارینه له ښځو څخه کوچني توري لوستلی شي خو د ښځې د اورېدلو توان له نارینه څخه ډیر دی؟ دولسم، آیا پوهېدی چې هر کال 1.3 میلیون متر مکعب لرګي په چین کې د ډوډۍ خوړلو د لرګي لپاره مصرفیږي؟ دیارلسم، آیا پوهېدی هغه فیلان چې 10,000 کاله مخکې نسل له منځه تللی 6 کاله یې د مور شیدې خوړلې؟ څوارلسم، آیا پوهېدی چې د هند ځوانان د نړۍ تر ټولو خوشحاله او د جاپان تر ټولو افسرده دي؟ پنځلسم، آیا پوهېدی چې غوښه خوړونکي مرغان له 4 کیلومتره ارتفاع څخه یو کوچنی موږک لیدلی شي؟ شپاړسم، آیا پوهېدی چې د فلیپین خلک له 1000 څخه زیاتې لهجې لري؟ اوولسم، آیا پوهېدی چې د نړۍ تر ټولو ګران بیه بوټ 3 میلیونه بیه لري؟ اتلسم، آیا پوهېدی چې د لاس له مړوند څخه تر څنګلو فاصله د پښو له اندازې سره برابره ده؟ 19، آیا پوهېدی چې د مږیانو هم شمارل زده دي او د لارې د معلومولو لپاره خپل قدمونه شمیري؟ 20، آیا پوهېدی چې په انګلیسي ژبه کې تر ټولو کوچنۍ بشپړه جمله I am ده؟